أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. بهذا البلد إذا يصل كي وقف كوي بيا نقطب جد الدال الذي قلقله وأنت إخفاء حل بهذا البلد. حل كلام دو بيخون لري رستبار أغلي إقلاب بهذا البلد. بلدی د وقف کوي دا بیا ساکن کیږي وقف په حالات کې دال بیا قطب جد ناراضي. ووالد وما ولد. ووالد کې دال دو زیرونه لري رسته يرملون حروفونه وراغله ادغام. وما ولد. وما ولد د اصل کې وصل کې بیا داس ویل کېږي ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد کې دال قطب جدنا خلقنا کی کاب قطب جدنا انسان دی کی اخفا کیږي فی کبد دلته قلقلین دا لازم بیا چې وقف کوي. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. ايحسب ان لن يقدر اي ان لن يقدر کی نون په لام کې مدغم شو بیا دا بل نون چې د په یا کې مدغم شو نو دلته ادغام کیږي. ان لن يقدر عليه احد. احدن دې دلته خو وقف کې دال بیا قطب جد ناراضي. یقول اهلكت مالا لبدا. لبدن دی او دو زورونه بیا د وقف حالات کې په الف بدلیږي. ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين. الم نجعل له ووايه ځکه دلته الټه پیشته د الټه پیش د دوه پیخونو په مثال له او دو پیخونه بیا د وو د جنس نه دي نو داسې ویل کېږي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. ولسانا کې نون باندې دو زورونه دي وشفت ګوره بیا وروسته وو حرف راغلی ادغام کېږي. وهدیناه النجدین. نون مشدد دی غنه او جیم چې د ساکن دی قطب جد نه راغلی. دا اوس تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې ښه تکرار ولرئ. مننه. ښه وخت. السلام علیکم دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سئ. زموږ یوټیوب چینل اسلامي لار موږ سره دلته تاسو هر ډول دینی درسونه او معلومات کتلی شئ. ملګرو هیله ده چې د هر یوه ویډیو شیر کړئ تر څو نور مسلمانان ترې مستفید شي او تاسو هم کولی شئ چې کمنټ کې موږ ته خپلې پوښتنې راولیږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي انشاءالله.